اول خو دغه مشهور حدیث دی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما، امام بخاري امام مسلم راوړی دی. يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. او یا زره کسان به د دې امت جنت ته ننوځي بغیر د حساب نه. صحابه کرامو منځ کې به ډېرې خبرې وشوې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دا خبره وکړه لاړ. صحابه کرامو ټوله شپه ناست وو چې دا به څوک یاره. چا وي د دوی نه به ګناه نه ایښې وي، چا وي دوی به په اسلام کې پیدا شوي، چا څه چا څه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راووتو بیا یې وویل هم الذین لا یسترقون، دا هغه خلک دي چې د خلکو نه دم مطالبې نه کوي، ولا یتطیرون بدفعلي نه کوي، وعلى ربهم یتوکلون په خپل رب باندې توکل کوي. بل روایت کې راځي ولا یکتؤون او داغونه نه لګوي. ګوره دم د چا نه نه غواړي، بدپالي نه کوي، داغ نه لګوي. دا ټول دلیل دی په دې باندې چې توحید یې مضبوط دی. ځکه ورسره ووایي وعلى ربهم یتوکلون، ځان یې سپارلی په الله باندې. نو ځان یې سپارلی په الله باندې او د توکل ډېر مضبوط دی، نو ځکه دا کارونه نه کوي.